د پکتیا شهداو او معلولینو چارو ریاست مسؤلین وایي د پکتیا مرکز ګردیز او ولسوالیو نږدې زر کونډو یتیمانو او د هغوی کورنیو ته یې ژمنۍ البسه ورکړې چې د یوې سروې په ترڅ کې ډیر اړمن بلل شوي وو. د مؤسسه د طرف نه څه کم زرو کورنیو ته د ژمي پر رسیدو سره البسه تقسیمیږي چې په دې کې ګډونوال یتیمان دي، د یتیمانو کورنۍ دي، پخپله د شهداو او د معلولینو او عامه بېوزله کورنیو دي. دا چې د پکتیا موسم بیخي سوړ دی او زیاته موده یې تقریبا یخ وي، نو د ژمي پر رسیدو سره دغه البسه تقسیمو. د شهداو او معلولینو ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې د خپلو خلکو لاسنیوي ته به دوام ورکړي. په دې کې تقریبا کوټونه دي، کمبلې دي او داسې جرابې دي او وغیره د البسې سره تړاو لري، داسې نور سامانونه دي او لګیا یو چې سهمونه تقسیموو او هم تابیا ورته نیسو چې نور مرستې هم تقسیم کړو. بلخوا مرسته اخیستونکي خوښ دي چې په ژمي کې لاسنیوی کیږي، خو وایي دا مرستې یې ژمنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. غوښتنه کوي چې اړوند ادارې دې له دوی سره لا ډېرې مرستې وکړي. دغه مرستو نه ډېره مننه کوو چې موږ سره مرسته وکړي. دغه پورې موږ ډېره ژمنۍ پرستاوې په راس شي، ځکه چې کورتۍ او کمبل یې موږ نه لري، دغه د واوره او ژمی ده. دغه نه ډېره خوشحاله یو، ډېره مننه. خو دا بسنه نه کوي، باید نور هم موږ سره کومک وشي. مرستو والا نه موږ ډېره مننه کوو چې په دې یخنۍ کې موږ ته کورتۍ توسونه روکړه. موږ د دغې نه هیله لرو چې په آینده کې د موږ سره کومکونه وشي، الله دې دوی ته اجرونه ورکړي. موږ ډېر درنه خوښ یو. د پکتیا ولایتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د ژمي په دوام پلان لري، له اړمنو سره لا نورې مرستې او د دوی لاسنیوي ته دوام ورکړي.